سرک زندگی. ناکامه مینه. رښتینې کیسه. سلامونه، مینه او درنښت ټولو اوریدونکو ته. هیله لرم ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو سره یې هم شریک کړئ. د دې کانال څخه په پښتو رښتینې کیسې او په دري داستانهای واقعي خپریږي. نننۍ کیسه زموږ د یو افغان خورکۍ د ژوند کیسه ده چې داسې پیل کوي. خپلې مینې سره مې واده وکړ، مګر زما خاوند ما ته ډېر زر طلاق راکړ. زما ګناه یوازې زما د پوستکي ګناه و. زما د پوستکي رنګ ډېره توره ده. سلام، زما مستعار نوم نادره ده. زه لا ماشومه ومه چې پلار مې مړ شو او مور مې بل کس سره واده وکړ. زما د مور خاوند ویلی و چې زه دې لور نه ساتمه. مور مې بیا زه یې خپل ورور کره پرېښودمه، ځکه زه ماما سره مې غټه شومه. ماما مې 4 لورانې درلوده. کله چې زه د 6 کالو شومه، ماما مې زه مکتب کې شامله کړمه. وروسته له هغه ما د کور کارونه کول. د ماما لورانې مې په کور کې هېڅ کار یې نه کول. د وخت تېرېدو سره ما مکتب خلاصه کړه او په معارف وزارت کې مې دنده واخیسته د مامور په صفت. معاش مې خپل کور کې مصرف کول او کله به ماما مې رانه اخیسته. د دې لپاره چې زما رنګ توره وه، ما پسې هېڅ جرګه نه راتله. تر هغه چې یو ورځ زموږ شعبه کې یو نوی مامور راغی. د هغه میز زما د میز خوا کې و. هغه تجربې کاري نه درلوده، کار یې هم زده نه و. نوم یې زلمی و. ما ورسره ډېر مرسته کوو او د کار چل مې ورته ښوده. زلمی ډېر ښکلی ځوان و، جګ قد یې درلوده او جذاب هلک و. کله چې ما زلمي سره مرسته کول، زما د شعبې ټول مامورین ما پسې خبرې کوو چې نادره زلمي سره د مینې اړیکې لري. وروسته له هغه ما زلمي سره خبرې نه کوو. یو ورځ زلمی راته ویل: نادره جانې، د خلکو خبرې پسې مه ګرځه. ما زلمي ته ویل: تا ته د خلکو خبرې مهم نه ده، خو ما ته ډېر مهم ده، ځکه زه یوه پیغله یمه. زما په دې خبره زلمی راته ویل: نادره جانې، زه یوه خبره درته وکړمه. ما ویل: وکړه. زلمی راته ویل: ما سره واده کوې؟ ما ورته ویل: که واده غواړې، مور دې زموږ کره جرګې لپاره ولېږه. زما له دې خبرو سره زلمی یو آه وایسته او ویل: کاشکې ما مور درلودی. ما د زلمي د شخصي ژوند په هکله معلومات نه درلوده. وروسته د هغه زلمی راته کیسه وکړه چې زه کله ماشوم وم، زما مور مړه شوې ده او زه مې نیا کره مې اوسېدم. ما هم خپل د ژوند کیسه ورته وکړه.
زلمی راته ویل ستا ژوند او زما ژوند یو شانته ده. زلمی راته ویل زما یوه خاله په کابل کې ژوند کوي. زه هغه خپله خاله ستا ماما ته د تا د جرګې لپاره لیږمه. کله چې د جمعې ورځ شو د زلمي خاله زموږ کور ته راغی او زما ماما ته یې ویل چې نادره زلمي ته راکه. مګر زما ماما وچ انکار یې وکړ چې زه نادره نه ورکوم میړه ته. د زلمي خاله ته ویل بل ځلي که راغلې بیا رانه خفه کېږې. ماما مې زما ژوند دې نه لیدل، فقط زما پیسې او معاش ته سترګې پټې کړی و. ما ولیدل چې زما ماما په هیڅ شرط حاضر نه ده چې ما کوژده وکړي. ما هم زلمي سره پریکړه وکړه چې در سره ځم نکاح کوم او زلمي هم زما لپاره د ماموریت څخه تیر شو. دواړه نکاح مو وکړه او لاړو کندوز ولایت ته. هلته د زلمي یوه خاله وه چې ژوند یې کول. ډېر لوی حوله یې درلوده او ډېر کوټې پکې وې. یوه کوټه مونږ ترې واخیسته او نوی ژوند مو پیل کړل. زه امیدواره شومه. اول کې زلمی ما سره ډېره مینه کول. وروسته د خلکو په خبرو دوکه شو. هر څوک به ورته ویل ښځه دې څومره بدرنګه ده، څومره توره ده، حیف ستا د ځواني. هر یو به زلمي ته ویل. د زلمي چلند ما سره بدل شو او هره ورځ جنګ یې شروع کړل. ما په ریاست معارف کندوز کې دنده ونیوله. زلمی سره زما اړیکې ورځ په ورځ خرابېدل. ما کندوز ولایت کې هیڅوک نه پیژندل. زما یو همکار و چې ریاست کې ما سره یو ځای کار کوو. هغه یو ښکلی ځوان و چې د بدخشان ولایت څخه و. ډېر ښه انسان او مهربان هلک و. ما خپل د ژوند کیسه هغه ته وکړه. هغه راته ویل د خاوند او د ښځې ژوند کې داسې خبرې راځي بیرته ښه کېږي، تشویش مه کوه. خو مګر آخر کې زلمی تصمیم ونیو او یو ورځ یې راته ویل نادره زه تا ته طلاق درکوم. او ما هم ومنل ځکه هره ورځ یې راسره جنګ کوو. په جنګ کې ژوند نه تیریږي. ما ورته ویل سمه ده، ما ته طلاق راکه. زما ماشوم په خېټه کې و او زه منتظر پاتې شوم تر څو زما لورکۍ پیدا شوه. ما خپله لور د زلمي خالې ته فرزندي ورکړه او ما طلاق واخیسته. کله چې ما د زلمي څخه طلاق واخیسته د زلمي خاله کره پاتې شومه او همالته مې ژوند کوله. ځکه ما کندوز ولایت کې څوک نه پیژندل او بیرته کابل ته هم تلی نه شومه. ځکه د ماما څخه پټه زه د کور څخه تښتېدلې ومه او زلمي سره مې نکاح کړی و. همالته مې ژوند کول. یو ورځ چې زه دفتر ته لاړم زما بدخشاني همکار ما څخه پوښتنه وکړه او راته یې ویل نادره جان در څخه یو پوښتنه وکړم. ما ویل مهرباني وکړه. هغه راته ویل زه خبر شوی یم
چې ستا او ستا خاوند منځ کې طلاق راغلی. ما ورته ویل تا سم اورېدلی، هو مونږه یو د بل څخه طلاق واخیسته. بدخشاني همکار مې راته ویل که ستا خوښه وي ما سره واده کوې. ما چې د زلمي څخه ډېر بې وفایي لیدلی و او په ټولو نارینه باندې بې باوره شوې ومه، بله لار مې نه درلوده. ځان سره مې سوچ وکړه چې نادره همدغه غټه چانس ده درته، باید ومنې. ما ورته ویل او زما خوښه ده. لاړم کور ته. سبا ته زموږ کور ته د بدخشاني مور او خور د جرګې لپاره راغله او زه یې د زلمي د خاله څخه خواستګاري کړمه. کله چې هغوی لاړ سهار شو. سهار ما خپل 3-4 جوړې جامې په یو کوچنی بیک کې کېښوده او د زلمي خاله سره مې خدای پاماني وکړه. لاړمه دفتر ته. دفتر ته چې ورسېدم خپل بدخشاني همکار ته مې ویل راځه لاړ شو ملا ته، زه غواړم تا سره نکاح وکړم. هغه راته ویل ته محفل، واده، جامې، سره نه غواړې؟ ما ورته ویل زه هیڅ شی نه غواړم، فقط کور غواړم، خاوند غواړم او د خاوند مینه غواړم. لاړم بدخشاني همکار سره نکاح مې وکړه. وروسته له هغه زما خاوند شو. خاوند مې ډېر مهربان او ښه انسان ده. اوس چې زما د واده څخه کلونه تیریږي، اولادونه مې ټول شکر غټ شوي، د لمسیانو څښتنه یمه، اوس هم خاوند مې هماغه شان مینه لري لکه اول مې چې واده ورسره کړی و. دغه ته وایي مینه، دې ته وایي محبت. په هر انسان کې هم ښه شته هم خراب. موږ نه باید ټول په یوه کتار کې ووینو. زلمی هغسې بې وفایي را سره وکړه او دغه خاوند مې دغسې وفادار او مهربان انسان ده. زه خپل د خدای نه شکرګزار یم او خوشحاله ژوند لرمه. دغه و زما د ژوند کیسه. ګرانو اوریدونکو، هیله لرم دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو دوستانو سره یې هم شریک کړئ. تر بل داستان تاسې په پاک او مهربان رب سپارم. الله مو مل شه.